السلام علیکم ملګرو. صدام حسین شباب ما یو ځل بیا د یو نوي کلام سره ستاسو مخې ته یم، چونکې ډېر عمر پس ما داسې خپل کلام مخې ته نه و راوړی. د ډېرو ملګرو څخه مې کلامونه ریکارډ کړي وو. د هغې وجه دا و چې لږ مصروفیات سیوا وو، کلاسونه هم روان وو، چونکې نن یونیورسټي بیا بنده شوه. په دې کورونایز ماحول کې زه غواړم چې تاسو ته یو روماني کلام مخې ته راوړم چې تاسو یې لږ انجای کوئ، چونکې یو ځل بیا د کرونا یو دویم لهر زموږ په ملک باندې دی او زموږ ټولې تعلیمي ادارې بندې دي. زه نن په پېښور پوهنتون کې موجود یم، په هاسټل 2 ګراوند کې یم. تاسو ته به د هاسټل د 2 ګراوند د خاموشي هم په نظر راځي چې دلته به دې ټایم کې څومره رش وي، چونکې مازدیګری دی، خو څوک چونکې شته دی نه. نو زه غواړم چې په دې کورونایز ماحول کې چې کوم خلک ډېر زیات ډسټرب دي، په دې کې یو رومانټیک کلام، یو روماني کلام ستاسو مخې ته راوړم او تاسو انجای کوئ. د کلام د روایتو تر مخه د کلام نه مخکې یو دوه ټپهیزې زه تاسو ته وایم، او ټپهیزه ده وایي: څنګ به زما د زړګي خان شي، څنګ به زما د زړګي خان شي، او کومه دعا چې راتاوان شي، چې مې د مینې قدردان شي. وایي ګیري له رنګ ورکه چې ځوان شي، چې د امزولو د پیغوره خلاصه شمه. او یوه بله ټپهیزه ده وایي: په نه خبره مرور شي، په نه خبره مرور شي، او لاړ شي اغیارو سره مل شي، زړه به مې دې پسې پاگل شي. وایي څوک چې د چا د باغچې ګل شي، مناسب نه ده چې څوکړی پې تېروي نه. او کلام دی وایي: د وخت قاتل نظر زما په زړه کې کور کړی دی. مطلب ده وایي د وخت قاتل نظر زما په زړه کې کور کړی دی، او ځکه مې لاس په سینه ایښی درد یې زور کړی دی. او تا د دوبۍ په رنګینو کې هیره کړې یمه، تا د دوبۍ په رنګینو کې هیره کړې یمه، ما ته ملګرو په تنور باندې پیغور کړی دی. او هغه چې د پیغلو به په لپو اوبه کوو خدایا، شعر دی وایي: هغه چې پیغلو به په لپو اوبه کوو خدایا، د ګودر څنګ کې ولاړ هغه چینار اور کړی دی. او مخکې شعر دی دې ته لږ سوچ کوئ. وایي دا چې پرې نن د دې شین سترګو قافلې را درومي، دا چې پرې نن د دې شین سترګو قافلې را درومي، سر یې خوړلی چا سفر چې په دې لور کړی دی. او مقصد وایي: شبابه اوس بغیر د شر بله لار پاتې نه ده، شبابه اوس بغیر د شر بله لار پاتې نه ده، لیلا په تا آواز د بام په سر سرتور کړی دی. ډېره مننه ملګرو، چونکې په تیزۍ کې مرته یو کلام ریکارډ کو، چونکې د ډېرو ملګرو فرمایشونه راتلل چې یاره اوس تر نورو ملګرو سره کلامونه ریکارډ کړئ، ټپې ریکارډ کړئ، خو خپل کلام مخې ته نه راځي. نو د هغې په فرمایش باندې ما ډېر په تیزۍ کې، چونکې ماښامې هم دی او زما اګزام هم روان و، په پېښور پوهنتون کې موجود یم، خو ما چې یاره ستاسو له فرمایش پوره کړم، او امید دی چې دا کلامونه دا به ستاسو خوښیږي. ډېره مننه.